دانګام ولسوالۍ په ټول سویس نه ورکوم، دانګام ولسوالۍ په ټول فرانسې نه ورکوم، دانګام ولسوالۍ په ټول غرب نه ورکوم. هغه دعوه چې په دوی باندې ده ټي پی کومه سي افغانستان نه ورزي دوی ته تر اوسه پورې څه نه دي ثابت شوي. ټول دروغ دي چې د افغانستان پر رابطه باندې وی د غرب د اهدافو دپاره کار وکړي. د خپل لوبه کې د ګیر هیواد دی. افغانستان ښه ځای لري که پاکستان؟ د هغې نه به کابل لاس چنده ښکلې وي. خو په دې باندې دوی آیا هغه خپل ستراتیژیکو اهدافو ته رسیدی شي؟ ممکنه سفارت افغانستان ته تسلیم کړي. پاکستان چې کوم د نامنیو هڅه کوي، پاکستان په دې کې خپل ځان نورم بیابوي. په دې کې دوی کامیابېدی شي؟ دې خواته وایي خواته ټول د حکومت سره ملګري دي، د هغوی په ضد باندې عمل کوي. د هېواد د یو جنرال په توګه باندې که ووایي چې نظامي پالیسي باید د پاکستان په وړاندې څه وسي؟ پاکستان نه غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي. ملت چې څومره موږ خوشحاله وساتو ځان سره وساتو، پاکستان په ډېر نږدې وخت کې ترجیح کېږي او له منځه ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې عبدالرحمن لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د پاکستان ادعاوې او غوښتنې نړیوال سټیج او په نړیوال سټیج باندې د پاکستان غوښتنې سیاستونه نړیوال څومره د پاکستان ملګرتیا کوي، د نړیوال سټیج نه پاکستان څه فایده پورته کوي، د افغانستان سره په جنگ کې د پاکستان ستراتیژیک اهداف څومره له غرب او نورو نړیوالو سره شریک دي، په سیمه کې پاکستان کوم اهداف غواړي چې د ځان لپاره او کوم غواړي چې د نړیوالو لپاره ترلاسه کړي. د دې مهم بحث لپاره را سره نن په سټوډیو کې د ملي دفاع وزارت پخوانی لوړ رتبه افسر پوځي شنونکي جنرال دولت وزیر صاحب مېلمه دي. وزیر صاحب تاسو ته هرکلی. مننه صاحب، خوشحاله اوسئ. وزیر صاحب په همدې باندې راپیلو چې د پاکستان ادعاوې او تبلیغات چې د افغانستان په اړه باندې کوي، د رسنیو نه کوي، په نړیوال سټیج کوي، په نړیوالو کنفرانسونو غونډو کې کوي، څومره پر ځای دي او څومره دوی د دغه حالت نه استفاده کوي د افغانستان پر ضد، د افغانستان په وړاندې او په افغانستان کې د جګړې د بهانې لپاره؟ اصلا خبره ده چې پاکستان نن نه دی چې د افغانستان په ضد باندې فعالیت کوي یا پروپاګند کوي یا خصمانه رفتار کوي. خبره په دې کې نه ده چې په افغانستان کې کوم حکومت وي او پاکستان د جوړېدو د ورځې نه د افغانستان سره دښمني کوي او غواړي چې افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې د دوی د لاس لاندې وي، د دوی د امر لاندې وي، دوی چې څه وغواړي هغه وکړي. دا په دې کې نه ده چې په افغانستان کې داود خان رئیس جمهور وي یا خلقیان وي یا پرچمیان وي یا مجاهدین وي یا یو بل څوک وي یا ظاهر شاه وي، هر څوک چې وي په افغانستان کې د دوی اهداف معلوم دي. اهداف یې دا دي چې افغانستان کې باید دوی هم ولري، افغانستان د بل چا سره رابطه ونه لري، بل چا سره اړیکې ونه لري، فقط د دوی د تحت امر وي او څه چې دوی ورته امر وکړي هماغه اجرا کړي او هماغه د دوی د نظر سره موافق رفتار وکړي. او افغانستان باید د دوی لپاره داسې یو ځای وي چې د دوی هغه مواد چې هلته تولیدېږي، هغه فابریکې د دوی چې فعالې دي په افغانستان کې باید هغه شیان دلته تولید نشي چې د دوی یو استهلاکي بازار وي افغانستان کې. دوی دا معلومه ده چې پاکستان د افغانستان سره داسې خاص حکومت دښمني نه لري. دښمني فقط د دې دپاره ده چې افغانستان د دوی تحت حمایه وي او د دوی د امر لاندې وي، د دوی د تاثیر لاندې وي. افغانستان پرمختګ ونه کړي، افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نه وي چې مستقل حکومت وي چې مستقل سیاست وکړي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه نظر دی، دغه رویه ده او دغه کار دی، دا نو د پاکستان هغه اصلي هدف دی. کومه ادعا چې اوس روانه ده، او ادعا موږ ګورو چې د وسلوالو ډلو په تړاو باندې نړیوال ریسرچونه، نړیوالو ادرسونو، هیوادونو دوی همیشه دا ویلي دي چې پاکستان د وسلوالو ډلو کور دی، په پاکستان کې وسلوالې ډلې جوړیږي. د پاکستان په مدارسو کې، حتی د دې دپاره په ځانګړو مرکزونو کې، په دې کې همیشه د وسلوالو ګروپونو دپاره کار شوی، د وسلوالو ډلو دپاره کار شوی. خو اوس پاکستان هغه دعوه چې په دوی باندې ده، هغه چې حقیقت لري، هغه چې ثابت شوی ده، هغه اوس د افغانستان په ضد باندې استعمالوي. اوس د افغانستان په ضد باندې د ټي ټي پي موضوع راپورته کړې ده او دا د افغانستان د جګړې دپاره بهانه کړې ده. په افغانستان کې په دې بهانه باندې جګړه کوي. یو خبره او داسې ده چې اصلا دا ټول نړۍ ته معلومه ده، افغانستان خلک په دې ښه پوهېږي چې پاکستان د تروریزم مرکز دی. څه ډلې د تروریستي چې جوړې شوي دي ټول په پاکستان کې جوړې شوي، پاکستان نه حمایه شوي او پاکستان د دوی تر شا ولاړ دی. اوس هم ولاړ دی، پرون هم ولاړ و، بل ورځ هم ولاړ دی. پاکستان د تاسیس، پاکستان اصلا د همدې لپاره جوړ شوی دی چې د منطقې ژاندارم وي،
کله د هند سره بانه کوي، کله د ایران سره، کله د اسیا میانه هیوادونو سره، کله د افغانستان سره. خو د اول ورځې نه دوی اختلاف لري. مسله دا ده په افغانستان باندې ولې دوی ټاپي لګي. علت دا دی چې دوی بل بانه نه لري، بل اوس لپاره بل بانه نه لري. داسې بانه کوي چې ټي ټي پی چا جوړه کړې؟ خپل پاکستان جوړه کړې د افغانستان لپاره چې افغانستان کې ګډوډي راولي، افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. نن چې ټي ټي پی د دوی په ضد باندې جنګي، دوی د سیمې خاردار تیر کړی دی، ټول خط باندې سیمې خاردار د ټي ټي پی کومه سي افغانستان نه ورزي دوی ته. دوی پوستیا چولې دي، ما زه ټول په دې سرحد باندې ګرځېدلې یم، داسې منطقه نشته، دوی پوستیا نشته، دوی سیمې خاردار نشته. ټي ټي پی په خپل پاکستان کې د تروریستي ګروپونو ټول هلته دي. دوی بانه جوړي د نړیوال لپاره چې یو بانه جوړي کې افغانستان د تاثیر لاندې راولي، افغانستان باندې فشار وچی. د دې لپاره دوی دا کار کوي. کني پاکستان د تروریزم مرکز دی، دا ډلې چې په نوم سره ډله ده، د تروریستي ډله ده یا د القاعده یا نور ډلې دي، دا ټول په پاکستان کې جوړي شوي دي. پاکستان حمایت کوي. اوس هم د داعش ډله په پاکستان کې مرکزونه لري، باقي پاکستان نه تربیه کیږي، پاکستان کې روزل کیږي، افغانستان ته رالېږل کیږي. خپل د داعش په پاکستان کې مرکزونه لري. دا اوس نو معنا دا ده چې پاکستان دا غلطه ده چې په افغانستان کې دا کوي او افغانستان لپاره دوی بانه جوړي. دوی بل بانه نه لري. نړیوال ته ښیي چې افغانستان تاسو لپاره خطر دی. وګوره دا شل کله چې په افغانستان کې جمهوریت په دې کې پاکستان د ټولو ډلو سره حتی طالبان سره مرسته کوله. طالبان چې په پاکستان کې و د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیت کوي، یا مثلا د امریکانو په ضد باندې جنگ کولو، هم پاکستان ورسره مرسته کوله هغه وخت کې. نو مسله دا ده چې ټول ډلې په پاکستان کې جوړې شوې دي او پاکستان ورسره مرسته کوي او پاکستان د دې نه ګټه پورته کوي تر څو چې په افغانستان کې دوی نارامي وچی او افغانستان ضعیفه کې کمزوري کې د دوی د خواهی حکومت دلته راشي. جنرال صاحب، تاسو د نظامی او د جګړو د تجربو سره کوم بریدونه چې پاکستان وکړه، په دې سره خو دوی هیڅ ثابت نه کړ. تر اوسه پورې څه نه دي ثابت شوي. تر اوسه پکې د افغانستان ملکي وګړي وژل شوي، تر اوسه د ملکي وګړي شهیدان شوي، که هغه په کابل کې دي، که هغه په کونړ کې دي، که هغه په خوست کې دي، که هغه په پکتیکا کې دي، که هغه د افغانستان په نورو سیمو کې دي. پاکستان هیڅ نه دي ثابت کړي. په دې باندې نړیوال غولولی شي، په دې باندې نړیوال دوکه کولی شي چې دوی ورته وایي چې افغانستان تاسو ته خطر دی، افغانستان کې وسلوال دي. دا ټول نړۍ وکړه، د افغانستان رسنیو نړۍ ته خپاره کړل چې دغه د ملکي خلک، ماشومان، ښځې، سپینګیري، ځوانان دوی شهیدان کړي دي. په دې باندې دوی ثابتولی شي، په دوی د نړۍ له قناعت ورکولی شي. اصلا خبره داسې ده چې احساس صاحب چې پاکستان کوشش کوي چې دا ثابته کړي چې ټي ټي پی یا دا ګروپونه چې پاکستان کې حملات کوي دا په افغانستان کې دي. دا د نړۍ لپاره دوی غواړي چې وښیي. خو خوشبختانه دلته د نیک مرغه کومه خبره چې تاسو وکړه دا په ځای باندې خبره ده چې دوی دا حملات چې کړي دي ټول په ملکي ځایونو کړي دي. اتوالې وژلي، ښځې وژلي، کوچنیان سپینګیري وژلي دي. دلته د آی اس آی د پاکستان رول دلته صفر کیږي. پخوا به آی اس آی یا مثلا استخبارات پاکستان به داسې فکر کېده چې د نړۍ ډېر یو لوی سازمان دی او ډېر موفق سازمان دی او ډېر استخباراتي. خو اوس نړۍ په خپله باندې دې ته متوجه کېږي چې په خپله آی اس آی د پاکستان چې دی یو ناکام سازمان دی. د افغانستان کې ثابته شوه چې د دوی یو راپور هم درست نه دی، یو عمل هم درست نه دی. د دوی ټول راپورونه غلط دي. دلته چې برید کوي، ښځې کوچنیان وژني. نو معنا دا ده چې یو خو دلته د نړیوالو زما دلته یو باریکي دلته شته دی. نړۍ غواړي چې پاکستان تجزیه شي. نړۍ علت دا دی چې د آی اس آی د رول په دلته ضعیفوي. خلکو ته ښیي عملاً چې آی اس آی دلته په افغانستان کې رول نه لري. ټول راپورونه غلط دي، ټول شیان غلط دي. دلته برید کوي، ملکیان وژني. دې باندې د آی اس آی رول راکموي. یو دویمه دا ده چې پاکستان نړیوالو ته ښیي چې پاکستان په خپله باندې ټول شیان غلط دي، ټول دروغ دي چې د افغانستان په رابطه باندې وایي. دا که دلته اوس طالبانو دلته د نړیوالو سره اړیکې جوړې وې
اگر چې عمومي اړیکې جوړې دي مګر مسله په دې کې ده چې په رسمیت نه دی پېژندلی که په ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده وې نو پاکستان ته ډېر ضرر په دې باندې رسېده هلته به ټول وخت دوی د خپل موقف نه د خپلې موضوع نه دفاع کولی ټولې نړۍ ته به دا خدای چې تاسو وګورئ دا راپور چې دوی په بیسودو کې یا په پکتیکا کې یا په بل ځای کې برید کړی دی ټولې ښځې کوچنیان وژلي دي نو ISI په خپله باندې صفر سره ضربېدو په خپله صفر ته راتلو د هغو رول د هغوی تاثیر صفر کېده د ISI ټول نړۍ په دې باندې خو اوس مسله په دې کې ده چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پېژندل شوي نړۍ هم د پاکستان سره امریکا د پاکستان سره ولاړه ده په عمل کې زه زما په عقیده باندې امریکا هم غواړي چې پاکستان کې مشکلات زیات شي په دې وختو کې پاکستان ډېر د فشار لاندې دی یو اقتصادي فشار لاندې دی بل نظامی فشار لاندې بل دغه بریدونه چې پاکستان کې کیږي دا په خپله نړیواله هم یو په دې کې یو دلچسپي لري یو دلته جنرال صاحب نور د دې تاسو چې کوم تحلیل کوئ د دې تحلیل برعکس تحلیلونه هم شته دي چې پاکستان د ځان دپاره نه دی لګي نړۍ چې دلته په سیمه کې د پرمختګونو د مخنیوي دپاره د لویو پروژو د مخنیوي دپاره بالخصوص غرب امریکا د چین د رقابتونو دپاره چین د هند د رقابتونو دپاره هند د چین د رقابتونو دپاره د دغه رقابتونو نه پاکستان ګټه پورته کوي او په دې کې وړې او غټې پروژې اخلي او د دې دپاره نامنۍ جوړه پښتونخوا او افغانستان او بلوچستان چې دا د دې سیمې د وصل سیمه ده یا د دې وصل هغه چوک دی یا څلور لارې ده دا نامنه کی او پاکستان فقط دلته یو د نامنۍ هڅه کوي نور د دوی ادعاوې هم دروغ دي د دوی دغه جګړې په پاکستان کې چې دوی څه وایي دا هم دروغ دي فقط د دې دپاره چې غرب ته د غرب د اهدافو دپاره کار وکړي بیا په دې تحلیل باندې تاسو څه وایي خبره په دې کې ده ګوره احساس صاحب تاسو وګورئ چې پاکستان دا ستاسو خبره په ځای باندې ده مګر پاکستان د چین سره یوه لوبه کوي د هند سره بله لوبه کوي د امریکا سره بله لوبه کوي ګوره چین او امریکا په خپل منځ کې رقابت لري هم اقتصادي رقابت لري هم سیاسي رقابت لري چین او امریکا ډېر په امریکا لپاره فقط په سیمه کې یا په نړۍ کې یو رقیب دی هغه چین دی مګر پاکستان ورسره ښه روابط لري دا د امریکا په هغه باندې برابر مسله نه ده چې پاکستان د چین سره دومره دا تنها مسله دا ده چې چین او هندوستان په خپل منځ کې اختلاف لري پاکستان د دې نه استفاده کوي د هند په ضد باندې چین سره ښه روابط ولري چین سره ښه روابط د هند په ضد باندې ترې نه استفاده کوي کنې امریکا په هغه باندې برابره خبره ده نه ده خو پاکستان په دې کې راګیریږي بل اخره په دې خپل لوبه کې د گیر هیواد دی دلته هند ورته په څنګ کې دی چین ور باندې بې اعتماده شوی دی امریکا ور باندې اعتماد نه لري پاکستان باندې کله چې په جمهوریت کې مونږ وو جنرالان د امریکایانو به ښکاره ویلې چې پاکستان مونږ سره لوبه کوي مونږ سره لوبه کې ډېرې راپورونه و ډېر ویډیوګانې وي چې دوی ورته ویلي دي چې دلته مخالفین دي د افغانستان د حکومت کله چې امریکایان ور باندې برید کوو هغو به دوی مخکې خبر کړي وو هغې ځای نه به ویستلي وو موږ ته به د جنرالانو ویډیوګانې ښودلې نو مسله دا ده چې امریکایان هم کاملا په پاکستان باندې باور نه لري مګر دا سیاسي لوبه ده نن ترامپ یا مثلا بل دی د دې لپاره چې د دوی نه ګټه پورته کړي او دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات لري امریکا یا پاکستانیان پاکستان د دې لپاره اقتصادي مشکلات راکم کړي کله یو سره لوبه کوي کله د بل سره لوبه کوي چې څو پیسې پیدا کړي او د خپل ژوند وګت کې ور باندې بله خبره په دې کې نشته دی جنرال صاحب دلته دا د ستراتیژۍ خبره ده د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ خبره ډېره یادېږي په افغانستان د فشارونو خبره یادېږي آیا پاکستان د افغانستان په مسله کې خپله پخوانۍ اوږدمهاله ستراتیژي مخته وړي او که نه دا مقطعي حرکتونه دي د دوی مقطعي برخوردونه دي او څنګه چې مخکې تاسو ویل چې دوی په افغانستان کې څه غواړي د هغه څه لاسته راوړلو دپاره چې دوی په افغانستان کې غواړي په دغه جګړو باندې په دې بریدونو باندې په دې فشارونو باندې همدارنګه د سوداګریزو فشارونو باندې د لارو په فشارونو باندې د کډوالو په فشارونو باندې دا ټول افزار دی د دوی د لاس وسایل دي چې دوی ټول په یو وار باندې استعمالوي خو په دې باندې دوی آیا هغه خپل ستراتیژیکو اهدافو ته رسیدی شي دا په افغانستان پرې ارتباط لري پاکستان خو دا کار کوي پاکستان خو که څو غواړي که نه غواړي که افغانستان غواړي که نه غواړي که د افغانستان په خواخه وي که نه وي پاکستان دا کار کوي
پاکستان ځکه د هر ابزار نه استفاده کوي تر څو چې په افغانستان کې ګډوډي وي، پرمختګ مخه ونیسي، فابریکې د پاکستان فعالې وي، افغانستان کې فابریکه جوړه نشي، افغانستان کې زراعت مخکې لاړ نشي، افغانستان پرمختګ ونه کړي، د نړۍ سره روابط خراب وي او د توریزم مرکز په نامه باندې افغانستان وپېژني. دا د پاکستان اهداف دي، خو په افغانستان پرې رابطه لري چې موږ څومره کولی شو چې د مقابله وکړو، د پاکستان اهداف خپلو خلکو ته، خپل ملت ته ښکاره کړو، نړۍ ته ور وښیو چې پاکستان په افغانستان کې کوم اهداف لري. پاکستان د اولې ورځې نه دا اهداف لري چې په افغانستان کې امنیت نه وي، ګډوډي وي، پرمختګ نه وي. ګوره د ظاهرشاه په وخت کې پاکستان په دلته جنګ وکړي، بمبارد وکړي، د داود خان په وخت کې پاکستان مخالفت و د افغانستان سره. کله چې مجاهدین چې په پاکستان کې د پاکستان نه دلته د افغانستان د حکومت سره جنگ وکړي د روسانو په وخت کې، هماغه مجاهدین چې کابل ته راغلل پاکستان سره مخالف وو. پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې په افغانستان کې ګډوډي وي، پرمختګ نه وي، افغانستان کې یو کمزوري حکومت وي، د دوی د امر لاندې وي، د دوی د تاثیر لاندې وي. پاکستان اهداف په افغانستان کې بیخي واضح دي، په افغانستان کې عوام غواړي، په افغانستان کې پرمختګ نه غواړي، په افغانستان کې اردو نه غواړي چې په افغانستان کې اردو جوړه شي. پاکستان د هند سره دوستی د افغانستان نه غواړي، د نړۍ سره د افغانستان روابط اړیکې نه غواړي. پاکستان د ستراتیژیک اهداف دي او د دې لپاره په افغانستان کې چې هر حکومت وي هغه به مخالف وي. مګر په خپل طالبان چې راغله دوی هغه طالبان هم نه مني، اوس په افغانستان کې د دوی په ضد باندې عمل کوي او خپل ښکاروي چې موږ د طالبانو حکومت تغییر کوو، ځکه چې طالبان ملي فکر کوي او ملي خواته روان دي. افغانستان په هکله فکر کوي. د قشتېپې کانال وګوره، دلته د افغانستان بازسازي وګوره د طالبانو. افغانستان کې طالبان د پاکستان په رویه باندې کار نه کوي، اردو جوړوي، پولیس جوړوي، امنیت راولي، امنیت دلته په افغانستان کې دی. نو د دوی په ذهن باندې دا ټول دا شیان دي چې دا د پاکستان په ضد دي او پاکستان دا نه غواړي. نو پاکستان هر څومره چې لاسه کېږي هغه به دلته ګډوډي اچي، دلته به بانې جوړوي، یا به بمبارد کوي، یا به د توریزم په نامه باندې، یا د تورستي ډلو په نامه باندې. کني داعش وګوره، ما مخکې ویلې داعش مرکزونه په پاکستان کې دي، دا اوس ښکاره دي، هغوی تربیه کوي، هغوی مسلح کوي، افغانستان ته رالېږي. مګر دوی وایي چې داعش نه خطر دی په افغانستان کې. جنرال صاحب، د جمهوریت په وخت کې چې کوم د داعش کسان هغه وخت سره تسلیم شو د 809 په شاوخوا کې، ما د هغې ریپورټ کولو او تاسې هغه وخت په هغه ویاندویانو کې وایي نیمایي نه زیات پاکستانیانو. کاملا د ورکزي قوم چې دی په ټبر چې دی په پاکستان کې اوسېږي، په پښتونخوا کې وبخه پاکستان کې نه، په پښتونخوا کې اوسېږي. دوی اکثره داعش طرفدارانو، داعش ډله کې ورکزي په اکثره په داعش کې وو، په دې شینوارو کې اکثره ورکزي وو چې جنګ یې کوو، او په دې نورو سیمو کې هم تاسو ته معلومه ده، تاسو په خپله لیدلي وي د ورکزیان ټول داعش کې وو، ورسره ملګري او پاکستان تمویلول، پاکستان پیسې ورکولې، پاکستان کې ډلې جوړولې، عمل ته مسلح کېدل، تربیه کېدل او افغانستان ته رالېږل کېدل. جنرال صاحب، یو د هېواد نظامي پاتې شوي یاستئ او لسیزې مو په هېواد کې د یو نظامي په توګه باندې حالات ارزیابي کړي. د پاکستان د دغه ستراتیژیانو په وړاندې مختلفو نظامونو څه وکړه، که څه یې نه وکړي مختلفو وختونو کې، که هغه د ظاهر شاه وخت، که هغه د سردار صاحب وخت، که هغه د ترکي وخت، که د حافظ الامین وخت، که د ببرک کارمل وخت، که د ډاکټر نجیب وخت، که د مجاهدینو وخت، او که بیا د هغې نه وروسته جمهوریت و 20 کاله. په دغه وخت کې د پاکستان د دغه ستراتیژیو د دې شومو اهدافو په وړاندې د دې په وړاندې څه وشولو؟ هغه څه چې د یو جنرال په توګه باندې ستاسو په فکر کې دي او هغه د هېواد دپاره شوي وي، څه و چې وشو، څه و چې ونه شو، او څومره افغانان په دې باندې پوه شولو چې پاکستان هیڅکله یو ودان افغانستان، پرمختللی افغانستان، د تولید افغانستان، نړیوالو سره د اړیکو افغانستان، د سیمې سره یو سیال او جوړ افغانستان نه غواړي. د دې ستراتیژیو په وړاندې څه وشو او هغه څه و چې د یوه جنرال په توګه تاسې وایي چې ونه شو؟ کله چې پاکستان جوړېده په هغې وخت کې ظاهرشاه او دوی کوټلي ګامونه وانخیستل چې د پښتونخوا ازادي واخلي. متوجه یې دې ته د کله چې داود خان راغی، داود خان یو ملي سړی و، ښه سړی و، هغه د پاکستان ضد سیاست غوښته، مګر په آخرو کې تاسو ولیده چې ذوالفقار علي بوټو کابل ته راغی، هغه سره جوړه وکړه، هغه داود خان خپله پاکستان ته لاړو، پغمان ته یې وړو، خپله پاکستان ته لاړو. نو زما په عقیده باندې داود خان هم په آخرو کې د پاکستان په ضد باندې کوم کوټلي ګامونه پورته نه کړل.
وروسته خلقیانو پرچمیانو په وخت کې روسان چې راغله موږ فکر کوو چې روسان به تیر شي پاکستان به ونیسي پاکستان ته به د جګړه به پاکستان ته ویسي مګر هغه کارونه شو یا په خپله دلته حکومت یې مخه ونیوله یا روسانو نه غوښته کارمل خو بیخي په دې کې کمزوری و د پاکستان په ضد باندې هېڅ عمل ونه شه راوروسته چې مجاهدین راغله هلته خو بارکلي کې حکومت و هېڅ په افغانستان کې حکومت نه و د کرزي او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې ډاکټر صاحب اشرف غني یو کار وکړ چې په د افغانستان هغه اتکا چې په پاکستان باندې وه په موادو باندې هغه یې راټیټه کړله لارې بنده کړه او د شوروي پخواني شوروي اتحاد هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان او قرغیزستان سره اوس قازاقستان سره یې روابط جوړ کړه تر څو هغې باندې د دې افغانستان اتکا راکمه شي دغه ډاکټر صاحب اشرف غني لوی خدمت کړی دی نو د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې د کرزي په وخت کې قطعا د پاکستان په ضد باندې کوم عمل نه دی شوی یوازې په یوازې زه چې خوشحاله یم د طالبانو د حکومت نه په دې خوشحاله یم چې د پاکستان په ضد باندې کوټلي ګامونه یې پورته کړه برید یې پکړی یو پیر چې راوکړي دوی دوه ډزې پکوي که یو ځل بمباري کړي دوی بې پیلوټه الوتکو بمباري پکړې ده دوی عملا په نظر کې او په عمل کې د پاکستان ضد سیاست نیولی دی او په دې باندې ټول ملت پوهېږي ټول ملت د طالبانو په څنګ کې اوس چې ولاړ دی علت یې دا دی چې د پاکستان ضد سیاست دوی نیولی دی زما په عقیده باندې که طالبان دې ته ادامه ورکړي او ملت په خپل څنګ کې ونیسي او په عمل کې همداسې لکه چې د ثابته کړي همداسې ثابته کړي او د ملت نور هم ځان ته رانږدې کړي پاکستان په خپله باندې زه درته وعده درکوم زه درته زیری درکوم چې پاکستان پښتونخوا به ازادېږي بلوچستان به ورانېږي بلوچستان به یو بېل هېواد جوړېږي پښتونخوا به بېل هېواد جوړېږي حتی سند او پنجاب سره خپل منځ کې جدا کېږي کشمیر خو بې د هغې نه د هند خواته دی هغلته کشمیر یو بېل اوس پکې مظاهرې روانې دي ازادي غواړي کشمیر بېل ازادي غواړي نو پاکستان به د دې طالبانو له ان شاء الله که نن او که سبا وي د مرګ د زرغون شاه دی پاکستان به تباه کېږي او پاکستان به تجزیه کېږي جنرال صاحب په دغه وختونو کې موږ تاسو قوي نظامونه هم لرل دوی خپلواکه نه اراده د دې دپاره نه لرله په دې پوه نه و چې پاکستان یو ازلي دښمني غواړي یادونه تاسو وکړه چې څه ونه شو خو دغه څه چې ونه شو ولې نه کېده علت داسې دی چې د دې نه دوی استفاده کوله د ظاهرشاه په وخت کې موږ خپله زه په عربي ښوونځي کې وم عربي پوهنځي کې خپله صاحب منصب وم هغې وخت کې دوی کله به چې ملت راپورته شو د پاکستان به کوم عمل وکړي کوم شی به وکړي دوی به تلویزیون کې پروپاګند کولو د پاکستان په ضد تر څو چې ملت آرامه کړي په دې باندې به ټول وخت زموږ حکومتونو داسې یو کار کړی دی چې په دې باندې خپل عمر اوږد کړي خپل ځان یو کریډیټ واخلي د پاکستان په ضد باندې عملا کوم کار نه کوو مګر تبلیغات به کول پروپاګند به کوو داود خان یو غونډې اتمې فرقې نه هغه ته ولېږو ګوناټ ته ولېږلو سرکاڼو ته هلته ځای په ځای کې د پاکستان زه په خپل هلته مې وظیفه وه په لټۍ قاسم او خارا کې په مارانو منځي کې زما وظیفه وه په مراوره کې په هلته زما وظیفه وه په غره په سر باندې د پوست سرحد کې ټول دا غونډې ځای په ځای کې مګر بیا وروسته څه وشوه وروسته په خپله شاته راغی خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ ما ته مجید نومېده شهید مجید د داود خان یاور زموږ د کلي و هغه ما ته تورن و هغه ما ته قصه وکړله ویلې موږ چې پاکستان ته لاړو دومره پذیرئ چې پاکستان کې زموږ وشوه په یو هېواد کې هم نه وه شوې د داود خان نه نو معنا دا ده چې دوی د دې لپاره چې خپل عمر اوږد کړي خپل ژوند اوږد کړي خپل حکومتونو د افغانستان خلک غولول د افغانستان خلکو ته بازي ورکوله عملا چې د پاکستان په ضد باندې اقدام کړی د هغه طالبانو د لومړي ځل لپاره په هغه اول جنګ کې چې دوی په 9 ولایتونو کې په 9 ولایتونو کې حمله وکړه د پاکستان مړي راوړه د پاکستان ژوندي ونیول اسیري ونیول دی خو دا په لومړي ځل پاکستان په ضد باندې عمل شوی دی په دې دومره دوره کې د پاکستان په ضد باندې عمل نه دی شوی زه به کتاب ته راولېږم ما په دې ټولو کې ما په ټولو باندې په پکتوار باندې لیکلي دي چې د افغانستان حکومتونو د پاکستان په ضد باندې کوم عملی اقدام نه دی کړی نو معنا دا د یوازې طالبانو اقدام و چې دا اوس هم کوي او څو ورځې مخکې هم وکړي هغه اول جنګ نه رانیولې تر اوسه پرې دوی په ضد باندې عمل کوي او پاکستان ډېر پسې راخیستی دی که تا فکر وي پاکستان ډېر کمزوری شوی دی په دې باندې د طالبانو د عمل نه ډېر کمزوری شوی دی کله یو څه وي کله بل څه وي کله منفي تبلیغات کله وي چې موږ افغانستان کله ته وزیر
وزیر دفاع به لیدلې وي یوه ورځ یې ویلې چې موږ په افغانستان کې غلط سیاست کړی دی کله نواز شریف هغه د شهباز شریف وی چې موږ غلط سیاست کړی دی علت دا دی چې پاکستان د افغانستان د طالبانو سیاست نه ډېر په تنګ راغلی دی نو که همداسې دوام ورکړي او ملت طالبان نور هم ځان ته رانږدې کړي پاکستان حالات ډېر خرابېږي نور هم خرابېږي. جنرال صاحب د پاکستان نه ستراتیژیکه ملګرتیا آیا داسې یو ډول لري لکه د اسرائیلو نه د غرب ملاتړ او که پاکستان ته د یو امتیاز په توګه باندې په پاکستان باندې د پاکستان کله بریدونه بعضې اډرسونو نه د بعضې هیوادونو لخوا تایید کیږي د بعضې هیوادونو لخوا یعنی یو د دوی د ټولو بشري ضد کړنو د دې په ځای باندې چې وغندل شي تایید وشي آیا لکه د اسرائیلو نه چې په هر حالت کې په هر ډول کې د دوی د هر عمل نه ملاتړ کیږي د پاکستان نه همدغسې ملاتړ کیږي د افغانستان په مسله کې او که نه د غرب ورسره همدا خوښه ده؟ نه زما په عقیده باندې اسرائیل او پاکستان سره ډېر تفاوت لري. اسرائیل د نړۍ لپاره د نړۍ ژاندار هم په نامه باندې پېژندل کېږي او د امریکا لپاره ډېر حیاتي منطقه ده ډېر حیاتي مملکت دی. امریکا غواړي په هغې باندې څوک چې سر پورته کړي په هغې باندې ووهي لکه اوس چې ایران سره جګړه ده یا مثلا په غزه کې یا په فلسطین کې یا په بلې منطقه کې پاکستان داسې رول نه لري. پاکستان یو وخت کې ډېر مهم و اوس پاکستان هغه اهمیت له لاسه ورکړی دی چې د سیمې ژاندار هم شي ځکه پاکستان په خپله باندې عملا نړۍ ته ښودلې ده چې پاکستان په خپله د تروریزم مرکز دی په خپله په تروریستان په پاکستان کې تربیه کېږي او د چین سره ډېر نږدې روابط لري. د امریکا لپاره پاکستان د اعتبار وړ ځای نه دی. زه درته عملا په دې باندې ویلی شم چې په امریکا لپاره پاکستان د اعتبار وړ مملکت نه دی. یعنی هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي تاسو وایئ چې د پاکستان په لاس باندې کاملا ستراتیژیک ملګری د امریکا نشي کېدلی پاکستان. علت دی چې په امریکا هند سره ډېره دوستي ده. هند ته د اتومي وسلو مواد ورکړه هند ته که چیرې د سره د پاکستان سره ډېره ستراتیژیکه دوستي وه هند سره به د امریکا دښمني وه او هند لوی مملکت دی لوی اردو لري او ډېر قوي اقتصادي بیز لري. هند په نړۍ کې اوس درېیم څلورم هیواد دی ډېر قوي هیواد دی. نو پاکستان سره د امریکا ستراتیژیکه دوستي د هند سره دښمني ده او امریکا نه غواړي چې هند سره دښمني وکړي فقط د چین په خاطر باندې او یا په سیمه کې د افغانستان په خاطر باندې چې د نړۍ وغولوي د امریکایانو هلته لږ ورسره مرسته کوي $100 ورته ورکوي تر څو چې هغه ژوند وږد شي. کنې پاکستان کې وګوره بلوچستان سره څوک کومک کوي بلوچانو سره څوک کومک کوي خو نړیوال کومک کوي تر څو چې هغه راپورته شي او د پاکستان په ضد باندې اوس په بلوچستان کې ته فکر وکړې بلوچستان کې لکه پخوا په افغانستان کې چې ورځې له خوا نه د حکومت په یو ځای کې نه اوس په بلوچستان کې د ورځې هېڅ حکومت نشته دی. د شپې که کوم ځای کې پوسته ده هلته حکومت وي نو هېڅ حکومت نشته دی په بلوچستان کې د پاکستان حکومت. په پښتونخوا کې په وزیرستان شمالي کې وزیرستان جنوبي کې د ورځې له خوا نه څوک تللی نشي په سړک نشي تللی. نو معنا دا ده چې دا د امریکا دوستي ده د پاکستان سره چې داسې حالت یې پراوسته دی. نو پاکستان چې دی د امریکا دپاره ژاندار هم د منطقې نشي کېدلی. هغه وخت کې چې اهمیت درلودلو هماغه وخت کې و کله چې روسان په افغانستان کې و کله چې روسان په افغانستان کې و د امریکا له پاکستان ډېر مهم و. هغه د ټوله نړۍ هم د امریکا سره ملګري وه د روسانو په ضد باندې د شوروي په ضد باندې. کله چې شوروي ووت پاکستان خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی موقتي د څو ورځو لپاره یا د موقتي لپاره پاکستان دلته هلته استفاده کوي امریکایان استفاده نه کوي. کنې پاکستان اوس یو سل څو میلیارده ډالر قرضدار دی 12 میلیارد سود ورکوي په خپله پاکستان ډوډۍ نه لري په خپله پاکستان د حالات ډېر خرابه دی اقتصادي وضعیت ډېر خرابه دی. د کوم کار چې کوي دا هم د دې څو ورځو لپاره چې پیسې پیدا کړي او خپل عمر په اوږد کړي. جنرال صاحب یو وخت کې د زموږ ستاسو په یاد دی لرې وخت خبره نه ده د نږدې وخت خبره ده چې په افغانستان کې د پاکستان لخوا د یو دوم وزیرستان د جوړېدو ستراتیژي او هڅه او هغه بیا بربنډه شو په هغې باندې بیا تحلیلونه وشو. تاسو زما په یاد دي چې په دې باندې مو بحث او خبرې کړي دي. اوس هم هماغه هڅه ده پاکستان چې څه له لاسه وشي هغه کوي په افغانستان کې. پاکستان چې هر د افغانستان په ضد باندې هر عمل وي پاکستان هغې ته لاس اچوي. د لارې بندول یا مثلا د مهاجرینو راویستل ته وګوره په 2.5 میلیونه مهاجرین په دې 2 کال کې راغلي افغانستان ته
علت یې چې د دې نه استفاده کوي چې افغانستان باندې فشار راوځي خو طالبانو د کور ودان وي چې د داسې مدیریت کړي دي چې تر اوسه پرې یو غاږ نه دی پورته شوی چې راځي ورته کمیسیونونه جوړ کړي دي ځای په ځای کوي او ورته رسي او موټرې د اردو د پولیسو ټول موټر ورته ودرولي خپل کورونو ته رسي ځمکې تر اوسه پرې 50,000 د 50,000 کورونو ته ځمکې ویشلې دي نو ادب دا دی چې پاکستان د دې لپاره د مهاجرین راوباسي چې په افغانستان باندې فشار راشي چې د حکومت ګډوډ شي پاکستان ښکاروي چې موږ په افغانستان کې حکومت طالبانو حکومت نه منو په طالبانو حکومت ګډوډ کوو نو دا د فشار یوه نقطه ده پاکستان چې څه لاسه وشي هر فشار چې په افغانستان باندې لاسه وشي هغه کوي خو اوس د نیکه مرغه هغه کار دوی نشي کولی چې لکه پخوا چې دوی غوښته وزیرستان غوندې دوی دلته نامني واچي اوس په افغانستان کې ملي حکومت دی یو حکومت دی چې په خپله ملت ورسره ملګری دی خلک او وزیرستان او پښتونخوا هم اوس پوه شوي ده چې دوی څه پښتونستان کې په خپله وزیرستان کې په خپله پاکستان د ورځې حرکت نشي کولی هره ورځ جنګ دی هره ورځ د پاکستان هغه ورځ په ټانک کې په هغه کې په وزیرستان جنوبي کې په وزیرستان شمالي کې پرونه بل ورځ هم څو نفر وژل شوي وو جنرال صاحب د دوی د دغه پالیسۍ د فشارونو د پالیسۍ مختلف فشارونه دي مخکې هم ته یادونه وکړه لکه هغه جګړه ده که هغه د لارو بندي دي که هغه سوداګریز او د ټرانزیټ مسایل دي که هغه دلته د نامنیو مسایل دي که هغه د افغانستان ته د وسلوالو رالیږل دي که دلته د ګډوډیو جوړول دي که هلته د افغانستان دپاره د داعش او نورو ډلو تاسو یادونه وکړله چې د دوی روزنه ده دغه ټولو فشارونو کې پاکستان تر اوسه پورې څومره ناکام شوی دی تاسو ویلې چې د امارت ستراتیژي د پاکستان په وړاندې په دې لسیزو کې بېساري ده اوس دغه د دوی د فشارونو ستراتیژي څومره ناکامه شوې ده او ما درته وویلې چې اول وګوره د مهاجرین چې دلته راځي دلته ښه مدیریت شوي دي دا تر اوسه پرې یو غالمغال اورېدلی دی یو چغه دی اورېدلی د مهاجرینو نه ټول راځي مدیریت پرون 200 کورنۍ راغلي وي 200 کورنۍ د یو وطن لپاره چې په خپله باندې عاید نه لري په بله باندې غریب هیواد دی مسکین هیواد دی غنم زموږ کفایت نه کوي زموږ مواد خوراکي کفایت نه کوي خارج نه راوړو کوشتپې کانال تر اوسه جوړ شوی نه دی چې موږ په خپلو پښو ودرېږو معنا دا ده چې دا یو فشار دی مګر تاثیر یې نه دی کړی دویم لاره چې بنده کړې ده ته وګوره موږ افغانۍ هماغه ثابتې افغانۍ دي پورته ښکته شوي نه دي موږ په هیواد کې هماغه امنیت ټینګ دی موږ په هیواد کې یو خوراکي توکي دومره پورته شوي نه دي لکه په نړۍ کې چې پورته شوي دي یا په پاکستان کې چې پورته شوي دي هغومره پورته نه دي موږ میوې موږ تجارت لرو د ترکیې سره لرو ازبکستان سره د اسیایي میانه هیوادونو سره د ایران سره د نورو هیوادونو سره زموږ تجارت روان دی څه د هوایي د ځمکې لارې د چین نه زموږ مالونه ځي په ریل راځي زموږ باسازي روانه ده که 2 کاله وروسته ما ویلي دي چې کابل به څوک ونه پیژني کابل کې دومره باسازي روانه ده چې کابل به هغه اسلام آباد چې موږ ښکلی هیواد دی ښکلی پایتخت دی د هغې نه به کابل 10 چنده ښکلی وي دا اوس چې باسازي په کابل کې روانه ده 2 کاله وروسته به څوک ونه پیژني کابل چې دا پخوانی کابل دی په افغانستان کې قوشتېپې کانال که جوړ شي موږ د غنمو د میوو د سبو له لارې او د مایي او د دې له لارې موږ په خودکفا کېږو په ټول شیانو باندې موږ خپله اتکا پیدا کوو په لغمان کې شاهي کانال جوړیږي په هرات کې کانال جوړیږي په ټولو هیوادونو کې برق پروژې جوړیږي سولر برق په دې سروبي کې سولر برق یو 22 میگا واټه دی بل 12 میگا واټه برق جوړ شوی دی د ډرونټې د فابریکې برق 11 میگا واټه مګر په سروبي کې 2 سټیشنونه جوړ شوي تاسو به لیدلي وي یو 12 میگا واټه دی 22.2 میگا واټه دی نو معنا دا ده چې برق په هکله کار کیږي د پرمختګ کار کیږي فابریکې جوړ سیمنټ موږ کم لرو اوس یو فابریکه په لوګر کې جوړیږي او په جبل سراج کې جوړیږي او په قندهار کې جوړیږي په هرات کې موږ د اوسپنې په ویلې کولو فابریکې لرو په هرات کې په کابل کې په ټول افغانستان کې موږ د دوا فابریکې لرو سنکوټ د شمالي کې یو منطقه ده چې هغه کې په هغه غونډه استحکام هلته اوسېده هغه منطقه یې د دوا د فابریکو لپاره مشخصه کړې ده هند راځي روسیه راځي هلته دوا فابریکې جوړي زموږ مواد خام نه به استفاده کوي نو افغانستان په خپل ځان باندې متکی کېږي انشاءالله دې کې پاکستان تاثیر د پاکستان د فشارونو تاثیرات نشته د سیمې په برخه کې جنرال صاحب سیمه ییز رقابتونه دي سیمه ییزو رقابتونو کې په دغه موده کې په دې 15 کلونو کې افغانستان ښه ځای لري که پاکستان افغانستان
افغانستان ته وګورئ موږ هند سره روابط ډېر نږدې دي، موږ د ایران سره روابط ډېر نږدې دي، موږ د اسیا میانه هیوادونو سره ازبکستان سره وګوره، ازبکستان سره زموږ دومره اړیکې دي چې موږ تجارت ورته 2 میلیارډ 3 میلیارډ ډالر ته رسېدلی دی. ازبکستان مشران هره ورځ په کابل کې دي، هغه ورځ په خوست کې د کرکټ ټیم راغلی او بازي وکړله، په خوست کې لوبه وکړله. د ازبکستان سره، د قزاقستان سره، د حتی تاجکستان سره چې موږ دښمني په حساب باندې ګالي هغوی، مګر موږ ورسره اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. دې ورځو کې ممکنه سفارت افغانستان ته تسلیم کړي، د روسیې په رسمیت پېژندلی دی. نورې نړۍ سره زموږ روابط ډېر ښه دي، د چین سره زموږ روابط ښه دي. نو د پاکستان پر روابط نسبت باندې افغانستان ډېر ښه ځای لري په نړیواله سطحه باندې. کومه نامني چې پاکستان غواړي دلته چې په سیمه کې جوړه کړي، د سیمې سره به یې اړیکې څنګه پاتې شي؟ زموږ اړیکې د طالبانو که دا اوس سیاست چې غوره کړی دی که همداسې لاړ شي مخکې، زموږ اړیکې د سیمې سره هېڅ نه خرابېږي. پاکستان چې کوم د نامنیو هڅه کوي، د سیمې هیوادونه به بالاخره څه ته مجبور شي د پاکستان په وړاندې؟ پاکستان په دې کې خپل ځان نورم بیابوي، ځکه عملي کوم شی نشي ښودلی په د افغانستان په رابطه باندې. داعش په پاکستان کې دی، عملاً دوی وی د داعش خطر دی د افغانستان نه، او په داعش په افغانستان کې قطعاً رول نه لري. د افغانستان هر وګړی داعش ضد دی. د افغانستان حکومت د داعش کمزوری کړی دی، طالبانو حکومت کمزوری کړی دی، وهلی دی، ډبولی دی، ول منځ یې وړی دی. په هغه وخت کې چې دلته جمهوریت هم و، داعش د داعش ضد طالبان و. اوس هم داعش طالبان نه پرېږدي داعش دلته سر پورته کړي، او د نړۍ لپاره داعش ډېر لوی خطر دی. د داعش نه ایران ډاریږي، اسیا میانه هیوادونه ډاریږي، روسیه ډاریږي، او طالبان د داعش دښمنان دي. نو معنا دا ده چې هیڅ هغه هیواد په د پاکستان په دې خبره باندې باور نه کوي چې د افغانستان نه د داعش خطر دی. په خپله پاکستان د داعش تربیه کوونکی دی، او داعش روزونکی دی، او داعش تمویلونکی دی. یوه موخه د پاکستان دا یادېږي جنرال صاحب چې تاسو به شاید د دې هغه تاریخي هغه هم ولرئ تجربه، او تاسو ویل چې ما په ډیورنډ لاین کې منصبداري کړې، وظیفې مې اجرا کړي، چې قبایلي سیمې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سیمې ډېرې ناامنه وساتي. آیا دا رول په افغانستان کې ادا کولی شي؟ موږ ولیدو په دې جګړو کې چې د ډیورنډ کرښې ته خوا کې پرتو قومونو، قبایلو دوی حکومت نه غوښتنې کولې چې موږ ته اجازه راکړئ، تاسې مه راځئ موږ دوی وهو. نو په دې کې دوی کامیابېدی شي؟ هغه تاریخي تجربې ته په کتو سره کاملا نه. که خبره دا ده چې موږ افغانستان یو مثبت هغه دا دی چې ملت د افغانستان د پاکستان په ضد دی. ښځه، نر، وړوکی، غټ، چې پوښتنه درنه وکړي د پاکستان ضد دی. پاکستان سیاست ټولو ته معلوم شوی دی. ملت زمونږ د پاکستان ضد سیاست لري، او په خپله وزیرستان شمالي جنوبي یا پښتونخوا ورسره پورته شوې ده. تاسو هلته وګورئ په پښتونخوا کې هغه حرکات چې راپیل شوي دي، یا په بلوچستان کې د پاکستان ضد حرکات دي. کله چې موږ د په سرحد باندې برید کېږي، په خط کې برید کېږي، هغې خواته پښتانه او دې خواته پښتانه په ګډه د حکومت نه دفاع کوي، د طالبانو د حرکت نه دفاع کوي. موږ ولیدل، نو هغه په دې کې نه کامیابېږي قطعاً. جنرال صاحب دلته یو پوښتنه کوم، پاکستان د تاریخ په تېرېدو سره، د وخت په تېرېدو سره چې د بلوچستان سره څه وکړه، د وزیرستان سره یې څه وکړه، د باجوړ سره یې څه وکړه، د سوات سره یې څه وکړه، د پښتونخوا سره یې څه وکړه، د کوټې د خلکو سره یې څه وکړه، د میرامشاه سره یې څه وکړه، او د دې ټولې پټارۍ سره، د دغه ټولې قبایلي سیمې سره چې څه وکړه، اخواته او دې خواته چې اوس څه کوي. آیا په خپله دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې د دې خلکو دغه درد، دغه غږ، دا مشکل دا ټول یو شي؟ هلته هم ناامني، دلته هم ناامني، هلته مشکل جوړول، هلته هم اقتصادي ستونزې جوړول، هلته د هغې خلکو د حتی د خپلو سیمو نه د تیرا د خلکو ویستل، او هلته د نظامي اډو جوړول. دغه د خلکو غږ چې سره رایو کېږي، په خپله پاکستان دې ته زمینه برابره نه کړله چې د یو لوی افغانستان د بیرته جوړېدو هغه پوره شي، او هغه وخت راورسېږي چې بیرته دا خلک د لوی افغانستان سره شي. ګوره خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي. دا خو نه غواړي، خو د دوی د ظلم او د دوی د زیاتي دې ته زمینه برابره کړې نه. مګر زمینه په دې باندې برابره کړې ده چې دا نامني چې دلته ورېدي، دلته خلک ویښېږي، خلک په خپله وزیرستان خلک ویښېږي، څو باندې وژل کېږي، تر کومه به دوی وژل کېږي، په سوات کې تر کومه به دوی وژل کېږي، پښتونخوا کې، بلوچستان کې تر کومه به دوی وژل کېږي. هغه سیاست چې په پاکستان په
اویا کلونو کې پر مخ بیولې دی ټول وخت د دوی دا هدف و چې دا خلک وټکوي او د فشار لاندې وساتي تر څو چې دوی خپل ما پنجاب کې حکومت وکړي. نو مسله دا د دوی د فشارونه د دې نتیجه باعث شوي دي چې خپله پښتانه او بلوچان سره یو شي او د پاکستان په ضد باندې سیاست غوره کړي. لکه کشمیر کې هغه ورځې ولیدل چې مظاهرې وې د پاکستان ضد مظاهرې وې خپل ازادي غوښتله. پاکستان د کشمیر مسله کې د هند سره جنگ کوي څو جنگونه یې کړي دي څومره مګر په خپله کشمیریان اوس پوه شوي دي چې هغوی په ضد باندې راجګېږي مظاهرې کوي تر څو په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان هم داسې دی. په خپله په افغانستان کې د خط دې خوا ته خلک هم په خپله باندې پخوا اوس د ماجیني چې روبه ځینې وي چې شکر دی چې موږ روان یو افغانستان ته شکر دی چې دلته راشي یوه میاشت تېره کړي بیا چې مړی کړي بېرته پاکستان ته نه ځي. علت دا دی چې دوی ګوري په افغانستان کې امنیت دی سوله ده طالبان دی حکومت دی دلته یو ملي حکومت رامنځته کېږي دلته خلک خوشحاله دي سره او د پاکستان په ضد باندې د یو ملي روحیه را پیدا شوې د هغې خواته د خط او دې خواته خط دغه بریدونه موږ ته وښودله د جنګونو موږ ته وښودله یو برید چې کېږي ټول د خط دې خواته او هغې خواته ټول د حکومت سره ملګري دي د هغوی په ضد باندې عمل کوي. نو دا د پاکستان خطا ده پاکستان په خطا کې دی. د هېواد د یو جنرال په توګه باندې که ووایي چې نظامي پالیسي باید د پاکستان په وړاندې څه وسي؟ د ملت یووالی که نظامي پالیسي موږ کار څومره حکومت قوي وي هر څومره اردو ولرو هر څومره وسلې ولرو موږ د پاکستان په ضد باندې نشو کامیابېدلی. یو د کامیابۍ راز دی چې ملت د ځان سره ملګری کړو ملت زموږ په غېږ کې ونیسو. که تعلیم و تربیه وي ملت یې وغواړي تعلیم و تربیه شرایطو ته آماده کړو. که د کار زمینه وي کار زمینه ورته برابره کړو. که بیرون ته د تګ مسله وي چې د هغې مخنیوی وکړو چې ځوانان مو بیرون ته لاړ نه شي. ملت چې څومره مو خوشحاله وساتو ځان سره وساتو پاکستان په ډېر نږدې وخت کې ترجیح کېږي او له منځه ځي. که موږ وسلې واخلو اردو جوړه کړو دې ته خوشحاله وو چې موږ اردو به ولرو په وسلو باندې پاکستان ترجیح کړو یا له منځه یوسو دا کار ناممکن دی. زه د یو نظامي جنرال په توګه باندې ویم د پاکستان په ضد باندې د موږ بریالیتوب یا د پیروزۍ لاره یوازې د ملت په لاس کې نیول دي د ملت خوښ ساتل دي د ملت په څنګ کې نیول دي او ملت ته د زمینه برابرول دي چې هر ملت هر وړوکی او غټ او ښځه نر په دې پوه شي چې پاکستان زموږ دښمن دی باید له منځه لاړ شي باید تجزیه شي باید پښتونخوا آزاده شي باید بلوچستان آزاد شي باید سند آزاد شي باید کشمیر آزاد شي. په دې نظر باندې که زموږ وړوکی او ښځه او نر او غټ شول لکه اوس چې دې ته روان یو تقریبا 80% ورغلي یو نو په هغه صورت کې موږ کامیاب یو. په اردو باندې په وسلو باندې په توپ او ټانک باندې موږ پاکستان نشو ماتولی. جنرال صاحب وروستۍ پوښتنه وکړم په سوشل میډیا کې مو تصویرونه ګورم د هېواد لرې پرتو غرونو رغونو سیمو درو ته ځئ څه دپاره ځئ؟ وطن را باندې ډېر ګران دی رښتیا درته ووایم وطن را باندې ډېر ګران دی او هر کلی را باندې ګران دی د وطن خلک را باندې ګران دي. ما هغه ورځ په مطبوعاتو کې چا پوښتنه وکړه ویلې و طالبانو درته تا ته پیشنهاد کړی دی د کار یا تا ورته ویلي ما نه طالبان راته ویلي چې کار وکړه نه ما ورته ویلي چې کار کوم مګر که چیرې جارو راکړي ما سره کم جارو کوم. هغه خلکو غلط تعبیر کړی دی ویلي دي ده ویلي دي که طالبان ما ته وظیفه راکړي زه جارو کشیم کوم سره کم جارو کوم. ما ویلې خدمت د وطن په ما حق لري وطن په ما حق لري زه جارو کشیم کوم که طالبان وغواړي یا مثلا زمینه برابر شي زه جارو کشیم کوم د وطن د خدمت لپاره. نو هر ولسوالۍ ته ځم هر ولایت ته ځم د دې لپاره چې وطن مې دی او خوښېږم د دې امنیت نه استفاده کوم د دې نه ګټه پورته کوم. زه په هلیکوپټرو کې ټولو ولایتونو ته لاړم په موټر کې نه یم لاړ اوس مې د سر نه رانیولي کونړ ټولو ولسوالۍ د ننګرهار د لغمان د نورستان د لوګر د پکتیا د خوست د بامیانو د پروان کاپیسا پنشیر د لوګر دا ټول مې ولیدل ولسوالۍ په ولسوالۍ لاړلم تنه بدخشان ولسوالۍ ته نه یم لاړ زړه مې دی هلته م لاړ شم او د هرات ولسوالۍ ته نه یم لاړ هلته م لاړ شم ولسوالۍ وګورم او بیرته راشم د دې نه مزه اخلم د دې نه خوند اخلم. او سویس په یو خپله ولسوالۍ دانګام ولسوالۍ په ټول سویس نه ورکوم دانګام ولسوالۍ په ټول فرانسې نه ورکوم دانګام ولسوالۍ په ټول غرب نه ورکوم او یا د زدرانو دره په ټول غرب نه ورکوم ځکه مې خوښېږي ګرځم احساس یې. نو خدای دې ژوندی لره جنرال صاحب ډېره مننه چې بحث مو سره ګډون ډېره مننه قربان. درنو لیدونکو له ښاغلي جنرال صاحب دولت وزیر سره بحث تر همدې ځای پورې و تر بیا د الله په امان.